بیا په خیر راغلي لیدونکو سهار مو یو ځل بیا نیکمرغه په دې برخه کې هم موږ سره عبدالجبار احمدي په خپرونه کې دی شاعر او لیکوال چې پیل کې هم دې ته ښه راغلاست وایم په خیر راغلی احمدي صاحب خپرونې ته. مننه. سلام تاسو ته، نظري صاحب محترم ته او د مشرانو جرګې تلویزیون ټولو کارکوونکو ته او هغه وطنوال چې موږ د تلویزیون تر پردې ګوري هغو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. مننه. ډېره زیاته مننه احمد صاحب. د پخوا وختونو کې به هم د کتابچو نه زیات کار اخیستل کېدل، اوس هم کم شاعران چې کتابچو کې دي خپل شعرونه ولیکي، زیاتره ټلیفونونو کې خپل شعرونه ځای پر ځای کوي. دا راته ووایاست چې څومره وخت کېږي شاعري کوئ او عموما څو کلونه کېږي چې په همدې برخه کې کار کوئ؟ ښاغلی نظري صاحب، زه خو د ورکوټوالي نه مې د شعر او د لیکنې سره شوق او علاقه وه او د 4 اتیا نه په دې خوا زه لیکنه کوم او شعرونه لیکم تر اوسه پورې. دومره وخت کېږي. نو احمدي صاحب شاعر د خپل د فکر له مخې شعر ته تعریف ورکوي، تاسو شعر ته کوم تعریف ورکوئ؟ شعر خو هر شاعر ځان ته شعر تعریف لري او زما په ان شعر هغه شعر ده چې مثال له زړه نه پورته سي او په زړونو کې کښېني. دغه زما په نظر باندې دغه شعر ته بیخي هغه څه چې د زړه نه پورته سي او په زړونو باندې کښېني، تاثیر ولري، هغه د شعر ته. واقعا خپله کوم ډول شعرونه لیکئ؟ میهني، عشقي یا هم غزل؟ د فورم راته ووایاست چې کوم فورم کې شاعري کوئ تاسو؟ والا زه خو اکثرا شعرونه لیکم، میهني شعرونه هم لرم او عموم ډول زه د غزل په فورم کې کار کوم او غزل یې اکثرا وخت غزل لیکم. نظمونه هم لرم، داسې لنډې کیسې مثلا میهني شعرونه، خو اکثریت غزل کې کار کوم، د غزل په فورم کې. لنډې کیسې هم لرئ؟ لنډې کیسې هم لرم، خو لرم یو. نو احمدي صاحب ډېری شاعران وایي چې شعر یو الهام دی، ډېری داسې وایي چې انسان کولی شي چې کوشش وکړي شاعر شي. نو ستاسو په نظر تاسو څنګه وغوښتل چې شاعر شئ؟ الهام و که نه خپله مو وغوښتل؟ والا دا شعر داسې ده چې هر څوک شعر د هر چا کار نه ده او هر څوک شعر د ما په نظر لیکلی هم نشي. شعر یو خارق العاده استعداد ده چې انسانانو ته خدای پاک ورکړی ده، ځینو کسانو ته، او شعر یو الهام ده، د هغې وخت معلوم نه وي او دا هغه څوک کولی شي چې هغه احساس ولري د وطن په اړه، د سیاسي او اجتماعي موضوعاتو په اړه باندې، او وخت داسې مشخص معلوم نه وي. کله چې الهام راسي شعر لیکل کېږي، بې الهامه شعر نه لیکل کېږي. واقعا څومره شاعري لرئ احمد صاحب په دې څو کلونو کې؟ والا زه خو اگر چې مصروفیتونه هم ډېر دي او تقریبا داسې 180 شاوخوا ته غزل او شعرونه لرم او شعرونه ډېر دي راسره. د چاپ تصمیم دې نه دی نیولی؟ د چاپ تصمیم مصروفیتونه ډېر دي او خبرې ټولنې سره ما خبر کړې ده او امکان لري چې په دغه راتلونکو کې انشاءالله چې کتاب چمتو کړو، بیا به له خیره سره موږ او تاسې سره. څنګه دې خوښه ده چې یو غزل یې واورو؟ ولې نه، مهرباني. غزلې خو ډېرې دي نظري صاحب محترم. د 180 که بنته ماته کم والا یو انتخاب خو بس شته دي دلته. مهرباني. یو مې یو غزل لیکلی ده، نجونې یا خویندې چې ښارونو ته راځي یا مثلا کلو بانډونه ښارونو ته راځي او هغوی یا پوهنتون کې داخله کوي یا وظایف نیسي، نو یو داسې لنډه غوندې یو څه مو ورته نصیحت غوندې مو ورته لیکلی ده. وایي د خپل د سره د غیرت لوپټه لرې نه کړې، د خپل د سره د غیرت لوپټه لرې نه کړې او دلته کابل دی د عزت لوپټه لرې نه کړې. دلته انجونې په بازار کې لوڅ سرونه ګرځي، دلته انجونې په بازار کې لوڅ سرونه ګرځي او ته پښتنه یې د الفت لپاره لرې نه کړې. دلته شیرینې ازادي او آزادخواه خلک دي، دلته شیرینې ازادي او آزادخواه خلک دي، دنګه د ننګ او شرافت لپټه لرې نه کړې. او دلته راغلي بې پردې خلک بهره څخه، دلته راغلي بې پردې خلک بهره څخه، ښه په غرور د کرامت لپټه لرې نه کړې. او که د جبار خبرې نه منې تاریخ ته ځیر شه، که د جبار خبرې نه منې تاریخ ته ځیر شه، او موږ افغانان یو د وحدت لپټه لرې نه کړې او د خپل د سره د غیرت لپټه لرې نه کړې. دلته کابل دی د عزت لپټه لرې نه کړې. ډېر ښکلی و. احمدي صاحب د دې نه وغږېږئ چې خپله شعر په کوم فورم کې تاسو خپله شعر لیکئ او شعر وایئ؟
زه اکثرا وخت ما خو مخکې هم تاسو ته زیاته کړه چې زه د غزل په فورم کې شعر لیکم او زما په نظر باندې ټول شاعري دی د غزل په برخه کې ده، یعنی تقریبا 80% زما شاعري د غزل په برخه کې ده او یو ځینې وختونه داسې یو فرمایشي شعرونه هم لیکم، بانډاري شعرونه، ملګري دوستان او نو اکثرا وخت زه د غزل په فورم څنګه فرمایشي شعرونه بیا مشکله نه وي درته چې څوک درته فرمایش کوي؟ ځکه شعر الهام دی، او الهام چې راشي ته لیکې، او دا چې څوک په زوره باندې شعر لیکي هغه شعر څه رقم دی؟ د هغوی شعرونه او د الهامي شعرونو ترمنځ څومره تفاوت؟ والا ما خو یعنی شعر هغه شعر ده چې هغه له زړه نه وخت کښېني جګېږي او په زړونو کښېني چې هغه په الهام سره ولیکل شي، او فرمایشي شعر په یو وخت کې لیکل کېږي نه او دا لږ ذره مشکله وي، او زما په نظر سره دومره خوند چې په الهامي شعرونو کې ده هغه په فرمایشي شعرونو کې نه ده. خو کله کله سړی دې ته اړ کېږي چې باید یو څه ولیکي یا بعضې ناخوالې ویني د افرادو اشخاصو په سلوک او رفتار کې باید د هغې په مطابق سره یو څه ولیکي چې هغه لږ ذره مشکل وي، تر څو هغه ټولې اړخونو ته سړی متوجه ناخوالې او ضعف او پیشرفت هغې کې درس شي، هغه واقعا مشکله خبره ده. مخکې د مصروفیت وویلې، مصروفیتونو پر شاعري باندې څومره تاثیر کړی دی؟ که چېرته اوزګار واوسېږي ورته نو څومره به ښه شاعري وکړي، ډېره شاعري به وکړي، الهام به زیات راځي، او که چېرته مصروف واوسېږي نو دغه الهام څومره درنه تښتي؟ والا داسې ده چې دغه که څوک د پښتو شعرونو په چوکاټ کې کار کوي هغه د پښتو په ماحول کې واوسېږي نو دا ډېر مثبت اغېزه لري. زه خپله مصروفیت لرم د ورځې له خوا نه تخنیکي او مسلکي اکاډمۍ کې، یعنې د ښوونکي د روزنې اکاډمۍ کې استاد یم، او د شپې له خوا نه تقریبا د 9 اتیا نه را په دې خوا ته تر اوسه پورې شاعره کاریا کې د برق د انجینرۍ مسؤل هم یم، نو فول ټایم وظیفه او بل په کابل کې داسې ادبي ټولنې او داسې ناستې نشته دی په هغه اندازه باندې. زه چې کله کندوز ته ځم یا ننګرهار ته ځم، لغمان ته ملګري دوستان دي، هلته چې ځو نو بیا غونډې ادبي غونډو ته هلته ورځم، ډېر رول لري، او داسې دلته ادبي غونډې نشته، او د مونږ کوم فورم چې ایجاب کوي او له کومو خلکو سره باید ناسته پاسته وکړو، دا ډېر مثبت تاثیر کوي چې له بده مرغه دلته هغه څه مسایل نشته. واقعا یو بل غزل مو اورو احمدي صاحب چېرته چمتو یي؟ نظري صاحب غزل خو ډېرې دي، خو ما یو دانه د وطن په اړه لیکلی فکر کوم میهاني دی، میهاني ده، لږ ډېر غوندې ده، مهرباني. په هر صورت که تاسې وخت ونه نیسو عنوان دی وایي افسوس وطنه. زما ښایسته ښکلې وطنه، ستا باغونه څه شول، له شنو توتیانو څخه ډک ستا چمنونه څه شول، چې سیلاني دې له بهر څخه لیدو ته راتلل، چې سیلاني دې له بهر څخه لیدو ته راتلل، له سره ګلانو څخه ډک شنه کونړونه څه شول، او ستا د لوګر د مسو کان باندې نړۍ غږېده، ستا د لوګر د مسو کان باندې نړۍ غږېده، ستا د واړه کابل ښایسته ښکلي قصرونه څه شول، او ستا ننګرهار او کندهار د بانډارونو ځای و، خوست او پکتیا کې د ځوانانو اتڼونه څه شول، ستا کاپیسا او پروان دواړه تر غوربنده پورې، ستا کاپیسا او پروان دواړه تر غوربنده پورې، تل به سمسورو د باغونو قطارونه څه شول، او نوم یې لرلو ستا لاجورد او زمرود په جهان، په بدخشان او په پنجشیر کې د کانونه څه شول، او د بدخشان درې به ډکې وې له ژوو څخه، د بدخشان درې به ډکې وې له ژوو څخه، اوس د کوکنارو څخه ډکې ها فکرونه څه شول، او ستا د کندوز وچې میوې به تر نړۍ رسېدې، ستا د کندوز وچې میوې به تر نړۍ رسېدې، د چاردرې د دښتې ستا ها زیارتونه څه شول، ستا په مزار او په وردګ کې به ځوانان روزېدل، ستا په مزار او په وردګ کې به ځوانان روزېدل، د میلمنو څخه او ډک هغه کورونه څه شول، او ستا د لغمان د مهترلام بابا زیارت ته ګوره، ستا د زازیو د پکول د اړخ ګلونه څه شول، او خیر که نیمروز او غزني دواړه خورا دښتې لري، خیر که نیمروز او غزني دواړه خورا دښتې لري، ستا د هلمند او د هرات د اوبو بندونه څه شول، او اوس یرغل کړی دی کفارو دلته لوبې کوي، د احمدشاه په شان زموږ غیرتونه څه شول، او عبدالجباره نورې مه کوه ګیلې مه ژاړه، عبدالجباره نورې مه کوه ګیلې مه ژاړه، زموږ ګران هېواد ضایع شو ها وختونه څه شول،
زموږ ګران هېواد ضایع شو او وختونه څه شول. یعنې د ټول ولایاتو هغه ښکلاګانې پکې ځای پر ځای کړې وې. هغه څه چې وو هغه مو تر یو بریده پورې پکې ځای کړي وو. واقعا. نو احمدي صاحب روانه شاعري څنګه ارڅوي؟ آیا د پخوا په پرتله په شاعري کې هم کوم تغیرات راغلي دي؟ والا ګرانې خورکۍ د پخوا شاعري او نننۍ شاعري ډېر فرق کوي. د پخوا شاعرۍ کې درد و احساس او حقیقتونه رانغاړل کېدل. نن سبا دغه شعر او شاعري هم ځکه چې انسان د حالاتو تابع او بالخصوص شاعران هم د شعري نړۍ د حالاتو تابع څومره چې یو انسان په یو کلتوري او عنعنوي جامعه کې ژوند وکړي همغونه د ده شعر تاثیر لري په جامعه باندې. او پخواني شاعران پخواني ادبیان هغه له نن نه ډېر غوره او ډېر ښه وو. نن ډېر فرق لري خو بیا هم اوس هم ځینې شاعران شته چې له پخوا نه هم د هغو ښه شاعري ده خو بیا هم وایم چې انسان د حالاتو تابع. واقعا کومه شاعري زیاته مطالعه کوې؟ د چا شاعري زیاته مطالعه کوې؟ والا زه خو باوجود چې لږ مصرفتونه هم لرم زه عموما د رحمان بابا شعرونو ته علاقه لرم. علاوه ورکړ کور نه به ما د مکتب دوره کې چې به وم نو کله کله به ادبي غونډې وي یا مثلا ترانې به لوستل کېدلې. ما به ډېر په شوق او په اواز سره ترانې لوستلې. د احمدشاه بابا ملنګ جان شعرونه د دواړو سره علاقه لرم. واقعا په همدې هیله باندې چې ته نور هم په خپل شاعري کې پرمختګ وکړې او یو ورځ دې کتابونه چاپ شي او ستاسو شاعري د شاعري کتاب تر موږ راورسېږي. په وروستیو کې د یو غزل اورو بیا به نه خدای پاماني کوله تاسو سره. ډېره اوس به یو غزل د لږ داسې د دې غټې کتابچې کتابچې خو ما سره زه سره چې مصروفیتونه ډېر دي نظري صاحب محترم زه په دې هڅه کوم ټول مې ټایپ کړي دي او وایي دنیا شوله بدله که وختونه شول بدل. دنیا شوله بدله که وختونه شول بدل د خیال په تصور کې رواجونه شول بدل. او ورک ورک محبتونه شول نفاق په منځ کې راغی. ورک ورک محبتونه شول نفاق په منځ کې راغی. عجبه زمانه شوه چې فکرونه شول بدل. او قلم یې پر ځای کېښود دوی ټوپک په لاس کې واخیست. قلم یې پر ځای کېښود دوی ټوپک په لاس کې واخیست. دوی وران کړل مکتبونه ټول خیالونه شول بدل. او جباره ورته مه لیکه نصیحت د خدای دپاره. جباره ورته مه لیکه نصیحت د خدای دپاره. په وینو سره لاسونه ټول ذهنونه شول بدل. او دنیا شوله بدله که وختونه شول بدل د خیال په تصور کې رواجونه شول بدل. مننه خیر شي. ډېر ښکلی و. ډېرې زیاته مننه احمدي صاحب چې زموږ خپرونې ته راغلی زموږ بلنه مو منله. مننه تاسو کوم تاسو نه نظري صاحب نه او د مشرانو جرګې د رهبرۍ شورا نه ډېره مننه کوم چې موږ ته هم بلنه راکړله. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. له تاسو هم مننه چې زموږ بلنه ومنله. له تاسو هم ډېره زیاته مننه. وخت را سره ختم دی خو یو ویډیو همکارانو چمتو کړې ده دغه وګورئ. د دې په لیدو سره موږ ته نور اجازت راکړئ تر بلې ورځې چې ستاسو چوپړ ته حاضروي. تاسو پاک الله سپارو. ښه وختونه ولرئ. الله مو مل ویکتور ماری هوگو شاعر و نمایشنامه‌نویس پیرو سبک رمانتیسم فرانسوی بود. او به عنوان یکی از بهترین نویسندگان فرانسوی شهرت جهانی دارد. آثار او به بسیاری از اندیشه‌های سیاسی و هنری رایج در زمان خویش اشاره کرده و بازگو کننده تاریخ معاصر فرانسه است. از برجسته‌ترین آثار او بینوایان، گوشپشت،
نتردام و مردی که میخندد است مشهورترین کارهای هوگو در خارج از فرانسه بینوایان و گوژ و پست نتردام است و در فرانسه بیشتر وی را برای مجموعه اشعارش میشناسند. هوگو سومین پسر کاپیتان ژوزف لیوپولند سگبسیو هوگو بعدها به مقام جنرالی نوئل شد و سوفی فرانسواژ تراپوشه بود. وی به شدت زیر نفوذ و تحت تاثیر مادر قرار داشت. مادر او از شاه دوستان و از پیروان متعصب آزادی به شیوه ولتر بود و تنها بعد از مرگ مادر بود که پدرش آن سرباز شجاع توانست ستایش و علاقه فرزندش را نسبت به خود برانگیزد. سالهای کودکی ویکتور در کشورهای گوناگونی سپری شد. مدت کوتاهی در کالج نجیب زادگان در مادرید اسپانیا درس خواند و در فرانسه تحت آموزش معلم خصوصی خود پدر ریویور کشید. پدر ریویور کشش بازنشسته قرار گرفت. در سال 1814 میلادی به دستور پدر وارد پانسیون کودیر شد که بخشی از تحصیلات ابتدایی را در آنجا گذراند. جوانی ویکتور هوگو در سال 1822 میلادی با دلفوشه دوست دوران کودکی خود ازدواج کرد. دلفوشه دختری بود سبزرو با موهای مشکی و ابروان کمانی. او در 16 سالگی بانوی خوش سیما و جذاب بود. دلفوشه اولین عشق ویکتور هوگو بود و ویکتور او را بسیار تحسین می‌کرد. دوران نامزدی عادل و ویکتور را میتوان به عنوان تراژدی عاشقانه توصیف کرد. ویکتور و عادل همدیگر را از بچگی میشناختند. دو خانواده فوشه و هوگو با هم بسیار صمیمی بودند و بچه‌هایشان هم با هم بزرگ شدند. زندگی عاشقانه هوگو زمانی آغاز شد که نوجوانی بیش نبود. او عاشق عادل دختر همسایه‌شان شد. مادر ویکتور او را از این عشق منع کرد. او معتقد بود که پسرش باید از خانواده بهتر ازدواج کند. مخالفت خانواده این دو دل داده در مورد ازدواجشان باعث به وجود آمدن شرایط تراژیکی شد. پدر عادل فوشه در نهان از موفقیت رو به رشد ویکتور در ادبیات هیجان زده بود، اما می‌ترسید که مادام هوگو عادل را خوب و مناسب نداند. در نتیجه به عادل هشدار داد که ویکتور فرد مغرور، دمدمی مزاج و تن‌پرور است. با این وجود آن دو پنهانی با هم نامه رد و بدل می‌کردند. ویکتور بدون شک معتقد بود که ارتباط آنها به ازدواج ختم خواهد شد. فرزندان ویکتور هوگو 3 پسر و 2 دختر داشت. دختر بزرگی او لیوپولدین هوگو در سال 1824 به دنیا آمد و در 19 سالگی به همراه شوهر وفادارش و بچه‌ای که هنوز به دنیا نیامده بود در حادثه قایق سواری در رودخانه سن غرق شد. دختر کوچک او عادل هوگو در پی عشق نافرجام به یک پسر افسر ارتش نیروی دریایی بریتانیا و بیماری روانی مبتلا شد.